کنے بچے شکیږي ردیو محترم واغی ته امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ولیکي دای د مهر پلار حال د محترم او د حال د انسان امانت ته وګوري د تقوا ته وګوري د دیانت ته وګوري د فقاهت ته وګوري دا مستقل یو عنوان دی د هر څه نو انسان عقل خوځيږي تر دې پوری تاریخ لیکي چې بعضی خلک هغه دي چې د وجنه د تقوا د وجنه د کردار د وجنه وی مسلمانان شوي دي یو يهودي باندې د قرضه امام اعظم رحم الله د کور تر غله د مطالبه لپاره چې خپل قرض را ادا کړ امام صاحب رحم الله اغلته د دیوال سره ولګي رو د کور د خاورې نه تقریبا امام صاحب رحم الله په خپې باندې ګندګي ولګي دا پیزار باندې هغه پیزار د کور په دیوال پسې کور پسې هغه دیوال پسې ګندګي ولګي د خپې نه خپې د پاکولو کوشش کوي اوس په دې سوچ کې شو چې دا ګندګي خو د کور په دیوال باندې ولګي دا اوس که دا دیوال ورله پاکه خو دا خاور راګریږي ښکته رالویږي او کنه پاکه پر دې زید ښه کړل دروازه وټکول هغه يهودي راووتو اته وای د دې لپاره راغله هغه وېره دوی قرضې لپاره راغله وای نه د قرضې خبره ورسته وکړو ما سره د یوې خبرې لږ وضاحت راته وکړه ول دا ستاسو کور په دیوال باندې دا ګندګي ولګي زما د لاسه ول اوسه کې صفاکوم دا خاور راغورځيږي خکت ستاسو کور خاور بغیر اجازه استعمال کې راځي خاور کې کمې راځي او کنه پاکوم نو ستاسو کور دیوال می ګند کړي دي هغه چې دته وخت حیران شو ام پتک ته چې دته ویلا سره مخ کې کپلاس لاس کې د کلمو مسلمانۍ اسلام کې داخلي ګڼ هغه مواخیر اغلی چې امام صاحب رحم الله کردار ته خلک ګوري مسلمانۍ کې اسلام راوړي او محترم دغه شخصیت چې آینده تاریخ خو د بیا چې پوره امتونه یوازې انسانان یو کس دونو پوره امتونه چې کله راجم دي یو میټینګ کېږي مصر کې عیسایان پاسې کې څنګه وای جړا کې الله په عیسایانو کې بری یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وي يهوديان را پاسې کې جړا کې الله په يهودو کې بری یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وي